شپه وه ترږمۍ وه د تیارو توره خپسه وه شپه وه ترږمۍ وه د تیارو توره خپسه وه ستورو او سپوږمۍ نه د اسمان لمنه تسه وه ځمکه سره تبۍ وه فضا ټوله خړه پړه وه ځمکه سره تبۍ وه فضا ټوله خړه پړه وه ډوبه په تیارو کې د رڼا دغه جونګړه وه څوک د اور په دین و څوک د لمر په مخ کې خم ولاړ څوک د اور په دین و څوک د لمر په مخ کې خم ولاړ واړه بشریت د زور او زر په مخ کې خم ولاړ ډېر عالي ماشاءالله ډېر عالي چا توغلیو تیږو ته سپېڅلي تندي ځوړند و چا توغلیو تیږو ته سپېڅلي تندي ځوړند و راج و د وحشت د انسانیت رګونه غړند و چاوې تر اسمانه د سرونو منارې جوړې چاوې تر اسمانه د سرونو منارې جوړې چا د لور په وینو وې تاریخ کې کارنامې جوړې دلته یو بشر د بل بشر د وینو تږی و دلته یو بشر د بل بشر د وینو تږی و خدای گو هر کسرا او هر قیصر د وینو تږی و نور څه نه و جهل و انسان باندې یې لوبې کړې هم یې په رمه هم په چوپان باندې یې لوبې کړې تورې ترږمۍ د جهل شمعه د رڼا غوښته خدای گو سرګردانه انسانیت د ایمان ساه غوښته لمر د رسالت و د فاران له غیږې پورته شو لمر د رسالت و د فاران له غیږې پورته شو غږ شو د اقرا د پاک قرآن له غیږې پورته شو لمر د رسالت و د فاران له غیږې پورته شو غږ شو د اقرا د پاک قرآن له غیږې پورته شو وړانګه د حراوه د تیارو چرچه یې ماته کړه وړانګه د حراوه د تیارو چرچه یې ماته کړه خلاصه یې سپېڅلې کعبه بیا له لات مناته کړه توره تاریکي د جهل لاړه له پناه شوله توره تاریکي د جهل لاړه له پناه شوله تن کې د محکوم بشر د ژوند وینه پیدا شوله دلته هبل مات شو هلته لات منات عزا نسکور دلته هبل مات شو هلته لات منات عزا نسکور اور د زردشت مړ شو په ګونډو شولو بودا نسکور سپین محمدي بعثت انسان بیرته انسان کړلو سپین محمدي بعثت انسان بیرته انسان کړلو واړه بشریت یې مزین په سپین ایمان کړلو سپین محمدي بعثت انسان بیرته انسان کړلو واړه بشریت یې مزین په سپین ایمان کړلو پاک نبی اکرم د هدایت ډیوه چې کېښوده پاک نبی اکرم د هدایت ډیوه چې کېښوده نور یې نساعده د عالم په نامه پرېښوده صلی الله علیه وسلم عرشت لا په شونډو یې دعا نه زایده